وي که چیرته دا مذاکرات د شکست سره مخ ته کیږي ایالات متحده امریکا به خپل کومکونه د کابل پر ادارې باندې قطع کوي او طالبان ته به دا واک سپاري او طالبان به دا تشویقوي چې په زوره باندې دا قدرت د افغان حکومت نه ونیسي. یعنې د امریکایانو بالکل دغسې توافقات د طالبانو سره کړي دي چې هغه اوس دوی فعلا نشي کولی چې نه مطبوعاتو ته ورکوی چې نه د افغانستان هولت سره مطرح کوی چې نه د افغانستان د حکومت سره مطرح کوی شي. او دا چې طالبان پر دې باندې ډېر تلاش کوي چې اساس د توافقاتو باید په دوحې کې اساس هغه اوسي چې هغه تړون چې دوی د طالبانو سره د امریکایانو سره امضا کړی دا په څه معنا باندې دی؟ خو دا په دې معنا باندې دی چې په هغه کې امریکایانو طالبانو ته ونډه ورکړې ده. طالبان مطلقا د افغانستان د قدرت سپارلو ته هڅولي دي او هغه ته ویل شوي دي چې دلته به یو بل جدید نظام راځي او په جدید نظام کې به طالبان ډېره ونډه ولري. نو په دې خاطر سره پر هغه اساس باندې توافق دی چې حکومت هم ویره لري او توافق نه ورسره کوي چې د امریکا او طالبانو توافق د مذاکراتو اصل وګرځي، همدغه د قدرت بقای له خطر سره مخ ده. مطلقاً په هغه کې به حکومت نوی حکومت به راځي، د ډاکټر صاحب حکومت ته به ډاکټر صاحب اشرف غني حکومت ته به د پای ټکی ایښودل کېږي. په هغه باندې حکومت کاملا واقفه دی او دا حکومت طالبان په رسمیت باندې نه پیژني او د دې حکومت کې طالبان نه شامل کېږي. طالبان وایي د دې حکومت کشتي په حالت ډوبېدو ده او موږ په دې کشتۍ کې نسو سوارېدلی، د موږ هم که سواره سو ډوبېږو. نو په دې خاطر د یو جدید نظام، یو اسلامي جدید نظام غوښتونکي دي او دا امریکایانو د طالبانو سره منلی دي. اساس د که چېرته توافقنامه د دوحې سي د دې حکومت عمر ختم دی او دا به 2.5 الی 3 میاشتې کې دا حکومت مطلقا ختمیږي او بل حکومت به راځي، د دې حکومت جایګزینه کېږي. که عیانا دا توافقنامه په توافق ونه رسېږي، دا د دوحې مذاکرات د شکست سره مخ ته شي، امریکایان دا هوډ لري چې د دې حکومت د ختمېدو دپاره هڅه وکړي او دا حکومت پر ځای باندې یو جانشین حکومت